السلام علیکم. د پښتو زده کړې په اومه برخه کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. په تېره برخه کې مو ز او س ولیکل. نن به ح او خ زده کوو چې ح او خ څنګه اواز کوي او چیرته لیکل کیږي. راځو اول د ح خواته. ح پوره هم لیکل کیږي او نیمه هم لیکل کیږي. اول پوره ح لیکو. پوره ح د توري په آخر کې لیکل کیږي لکه روح. په روح کې هي په آخر کې لیکل شوی لکه صالح. په صالح چې یو نوم دی په دې کې هم هي په آخر کې لیکل شوی لکه فاتح. په فاتح کې هم هي په آخر کې لیکل شوی لکه تراویح. په تراویح کې هم هي په آخر کې لیکل شوی. دا مو پوره هي ولیکل او اوس نیمه هي لیکو. نیمه هي د تورو په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه حلوا. په حلوا کې هي په سر کې لیکل شوی لکه حمید. په حمید کې هم هي په سر کې لیکل شوی. او اوس دا ستوري لیکو چې هي په مابینځ کې لکه احمد. چې هي د الف او د میم په مابینځ کې لیکلې احمد. او بل توری لکه محمود. هي د میم او د میم په مابینځ کې لیکل شوی. هي مو پوره هم ولیکل او نیم مو هم ولیکل. او اوس راځو د خ خواته. خ پوره هم لیکل کیږي او نیم هم لیکل کیږي. اول پوره خ لیکو. پوره خ د تورو په آخر کې لیکل کیږي لکه تاریخ. چې خ په آخر کې لیکل شوی لکه بلخ. د بلخ هم خ په آخر کې لیکل شوی لکه مخ. په مخ کې هم خ په آخر کې لیکل شوی لکه شاخ. په شاخ کې هم خ په آخر کې لیکل شوی. پوره خ مو ولیکل او اوس نیمه خ لیکو. نیمه خ د توري په سر او مابینځ کې لیکل کیږي لکه خزان. په خزان کې خ په سر کې لیکل لکه خور. په خور کې خ په سر کې لیکلې لکه اختر. په اختر کې خ د الف او د ت په مابینځ کې لیکلې لکه زخم. په زخم کې خ د زال او د میم مابینځ کې لیکل شوی لکه زخم. نیمه خ مو هم ولیکل. اول مو پوره ه ولیکل او بیا مو نیمه ه ولیکل او بیا مو پوره خ هم ولیکل او نیمه خ مو هم ولیکل. نننۍ زده کړه همدغونه وه. در بلې زده کړې پورې د الله په امان.